Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Program in Picture. This is the third part of the utility software. Utility software مشاركة دريمة برخيرة إن شاء الله بامدي part کې به راخلاص کړو. Program in Picture دا یو بل utility software دی چې په Windows کې موږ سره available دی. لدې ځینې موږ simple کوي شو چې software install کو او software چې دی uninstall. بل یو سیز دی هغې ته وایو موږ features. چې شی feature موږ کوی شو لدې ځینې features هم changes پکې راولو and change programs in features. اوس به features وایو چې features څه معنی صحیح ده. د کمپیوټر کې هم ځینې پروګرامونه دي چې Windows 10 کې موږ سره available دي خو لا انسټال شوي نه وي. موږ کوی شو هغه هم له همدې ځای را انسټال کړو. It provides a centralized location to manage installed application updates and Windows features. This utility is useful for maintaining your system performance and managing software installation. ګوره تاسو غواړئ خپل کمپیوټر کې سافټویرز uninstall کړئ عموما چېرته به ځئ programs and features ته څنګه به access کوو موږ سره program and features داسې وي نو څنګه access کوو سمپل ګوره راشه کنټرول پینل ته چېرته او کله چې کنټرول پینل ته راغلی په دلته به چېرته راشي program and features ته دغه سافټویر چې دی ما سره already install دي فکر دې شته چې کله غواړې یو سافټویر ته uninstall کړي for example Wireshark tools ته غواړې uninstall کړي په ده به کلیک وکړي او دلته چې لیکلي دي uninstall او دا به تاسو سره uninstall شي ګورئ زه غواړم for example Oracle VMware virtual box uninstall کم یا Faurizzo uninstall کم یا Cisco packet tracer غواړم uninstall کم کلیک به وکړي او uninstall به ووایي تا نه به yes وغواړي چې yes دې وغواړو دا سافټویر به دې نه uninstall شي که تاسو یوازې د سکرین د سر نه دلته سکرین د سر نه دی دلته یو سافټویر پروت دی صحیح شو انسټال شوی دی دلته صرف آیکن راغلی دې ځای تاسو رایټ کلیک کوئ او ډیلیټ کوئ دې سره دا سافټویر نه ډیلیټ uninstall کیږي نه تاسو او صرف دا آیکن یې که تاسو غواړئ سافټویر پراپرلی uninstall کړئ که خیال مو کړی ډیسک کلین اپ تجربه کړه راتلم که نه ډیسک کلین اپ ته او ډیسک کلین اپ ته نه چې شته ډیسک کلین اپ وایي ته yes tam the disk clean کې ولګه چې دلته به زه راتلم او change of settings temporary file دې نه تلل که نه دې کې یو بل آپشن دی د more آپشن باندې چې زه کلیک وکړم او you can free up more disk space by removing programs that you do not use هغه پروګرامونه چې تی نه استعمالوي او زه یې خالي کا چې په دې کلیک وکړم دا هم دلته بهتر راوړي چېرته مې راوړي همدغه ځای ته مې راوړي نو موږ کوی شو چې د پروګرامز ان فیچر نه څه وکړو خپل کمپیوټر کې مختلف هغه موږ کوی شو چې uninstall کړو دلته موږ کوی شو view installed update د کومو پروګرامونو دپاره اوسه پورې اپډیټ ترلاسه شوي دي موږ هغه هم کتی شو دي چې موږ انسټال اپډیټ باندې کلیک وکړو صحیح ده مشکل خو تر دې پورې نه دلته هم کوی شو چې رایټ کلیک وکړئ او uninstall وکړئ دیز نه خو ډېر سمپل موږ سره پروګرامونه چې کېږي uninstall کېږي خو دلته به یې لیکلي دي turn Windows feature on and off اوس راځو features ته feature معنا ځانګړتیا وي دلته ځینې جالب څیزونه دي چې وینډوز کې مایکروسافټ کمپنۍ اچولي دي خو لا انسټال کړي نه دي تاسو کوی شئ په ده کلیک وکړئ او د کلیک وروسته تاسو کوی شئ چې یو را انسټال کړئ شاید تاسو دې کې اوس زیات ټولز ونه پېژنئ چې ونه پېژنئ زیات ټولز تاسو په دې کې ونه پېژنئ خو لکه څنګه چې موږ سره د مایکروسافټ کمپنۍ موږ سره یو دغه جوړوي د هایپروایزر جوړوي لکه موږ سره مشهور هایپروایزر چې دی موږ سره VMware ورکسټیشن نه دی دلته راس ما سره پروت دی VMware ورکسټیشن خو ما خو را انسټال کړی که نه ورچوال باکس هم یو دانه دی خو ما هم را انسټال کړی د مایکروسافټ کمپنۍ خپل یو دانه هایپروایزر دی هغې ته موږ څه وایو او په وینډوز کې تیار شتون لري هغې ته موږ وایو هایپر وي اوس هایپر وي ته کوی شي یو ملګري نه سافټویر هم راوړی انسټال کړي خو هغې ته څه اړتیا نشته د فیچرز تیار دلته اویلیبل دی سمپل دلته راشه هایپر وي ته چیک ولګوه دې ځای ته هایپر وي ته چیک ولګوه او دې ځای دا اوکې که بس دا به انسټال شوي یو ځل به دنه ریسټارټ وغواړي صحیح شوه موږ کوی شو دې دا فیچر را انسټال کړو همدارنګه دلته نور ډېر فیچر هم شته چې تاسو پوهېږئ که نه
نو کولی شئ دې هغه تاسو څنګه کوئ TFTP او ټلنټ کلاینټ تاسو مخکې لاړ شئ. اوس ګوره د دې CMD نه نشم کوی د خپل کمپیوټر د CMD نه چې یو راوټر ټلنټ کما ټلنټ ویل ټلنټ د سره لپاره استعمالېږي. اول زه مو ویله چې کله موږ غواړو یو څیز ریموټلی اکسس کړو نو کمپیوټر دپاره عموما موږ RDP ریموټ ډیسکټاپ کاروو یا ټلنټ هم کارولی شو. او ټلنټ عموما د راوټر او سویچز او نور نیټورک ډیوایسز د سیټ اپ د اکسس کولو دپاره استعمالېږي. خو بای ډیفالت د CMD نه ټلنټ نه کېږي د لپاره نور سافټویر دی لکه فټ هغه نه به کېږي. خو که ته چېرته راشې او دلته د ټلنټ کلاینټ ته چیک ولګې او اوکې کړي له هغه وروسته بیا ته کولی شې چې د خپل CMD نه هم ورننوځي. نو دلته ډېر مختلف ټولز دي فیچرز دي چې تاسو پرې پوهېږئ تاسو کولی شئ هغه لیز نه را انسټال کړئ چې چیک دې ورته آن کو اوکې دې را انسټالېږي او چې چیک دې ورته اخوا کو بیا ان انسټالېږي. نو موږ څه کولی شو د پروګرام ان فیچر له لارې کولی شو موږ سافټویرز هم انسټال کړو ان انسټال یې کړو او همدې تر څنګ فیچرز هم را انسټال کړو او بیا یې ختم کړو. او موږ کولی شو چې د کوم سافټویر دپاره موږ سره اپډیټ اویلیبل دي یا اپډیټ شوي دي هغه هم چیک کړو. دا و پروګرامز ان فیچرز. بل دی موږ سره سکرین سیور. تا به سکرین سیور کتلی که نه سکرین سیور دغه شکل دی لیدلی دی یس. نو کوم چې سکرین سیور دی دا د اکچولی د څه دپاره اویلیبل شوی دی. پخوا موږ سره یو منیټر سو دغه کوم چې سکرین دی موږ سره هغې ته به CRT ویله کتود ری ټیوب. هغه ډېر زیات مشکلات درلودل هم یې برق ډېر زیات مصرف او سترګو ته هم ډېر زیات مشکلات جوړول شعاع یې ډېر تیزې وي. نو هغې کې دا مشکل و چې کله به دا سکرین د ډېر وخت لپاره داسې اون پاتې شو دې کې مشکلات جوړېدل. وایي دا سکرین سیور بیا همدې دپاره را جوړ شو چې فور ایگزامپل یو دقیقې دپاره سکرین کې څوک ګوتې ونه وهي یو څه دې پرې راشي معنا مشغوله دي شي چې دا مشکل حل شي. نو څه وایي a screen saver automatically appears when a keyboard or pointing device has not been used for a specified period of time. ته ورته یو وخت فور ایگزامپل د یو دقیقې دپاره نه څوک کلیک کوي پوینټینګ ډیوایس هم نه خوځوي نه ماوس نه ټچ پیډ باندې نه کیبورډ باندې بیخي هېڅ هم نشته. نو ته اټومیټیکلی په سکرین باندې ماته یو څه وښایه. Originally developed to prevent screen burn-in on older CRT monitor screensavers and are now primarily used for aesthetic purposes. وی اکچولی دا د دې لپاره راوتی چې تا ته مل چې CRT مونیټر کې دا مشکل و چې ډېر وخت لپاره به سکرین اناکټیو پاتې شو معنی چې هغه پکې څه نه کول نو هغه مشکلاتو سره مخامخ کېده. خو اوس چې کوم موږ سره پلیټ فینل سکرینز دي یا مونیټرز دي هغه کې دا مشکل نشته. وی هغه وخت کې دا د مشکل د حل لپاره راووتو خو وروسته چې مونیټر چینج هم شو دا صرف یو ښکلایي بڼه یې ترلاسه کړه چې خلک کله ناکله شو کوي که نه شو کوي په ده باندې خلکو ته فکر دې شته. نو today's monitor do not suffer from this problem. نن سبا چې کوم دی مونیټر دغه مشکلات اوس نه لري دا سکرینونه. But screen saver remain a popular utility because they can add personality to the user systems. Screen savers are available from many sources and you can even use your own pictures and graphic files with most screen saver programs. معنا دا چې سکرین سیور ته کولی شي چې وایي څه پکې وکړي مختلف سورسز کې اویلیبل دي. ته کولی شي په سکرین سیور کې خپل عکسونه هم ولګوي. سکرین سیور څنګه دی؟ سکرین سیور دا موږ سره څه دی؟ سکرین سیور دی. لا تر اوسه سکرین سیور شته؟ نشته ځکه دې کې نن انتخاب دی. ته به راشي فور ایگزامپل 3D ټیکسټ ته تا ورته 3D ټیکسټ واخلو ګوره داسې خپله یو لیکنه به لیکنه کې وینډوز 10 لیکلې ده. څه وایي ویټ 1 منټ معنا یوې دقیقې پورې که چېرته چا بیخي کمپیوټر کې لاسوهنه ونه کړله اټومیټیک ته دا سکرین راوړه او د سیکیورټي پرپز دپاره دا چیک ډېر زیات مهم دی چې ویې لګي کوم چیک دا چیک که نه یې لګېدلی قاري صاحب یو دقیقې دپاره که تا په کمپیوټر کې لاسوهنه ونه کړله دا سکرین به پرې راشي. خو که تا څنګه انټر یا بل ماوس دې وخوځو اټومیټیک به بېرته کمپیوټر همدا سکرین به پرې راشي. ښه پاسورډ به نه غواړي. ښه که چېرته اون ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین خو پېژنې که نه چې وینډوز ایل مونږ وایي هلته مونږ ته لاګن کېږو پاسورډ غواړي نو دا چیک به همیش دپاره لګوئ ځکه سیکیورټي پرپز دپاره هم سکرین سیور ښه دی. یو دقیقې دپاره
چا لاسوهنه ونه کړه دا ډیټا دا داسې یو 3D ټیکس راوړه او راړوئ خو اون ریزیوم ډسپلی لاګ سکرین سره دا کوډ نو معنا اون ریزیوم څه معنا یو دقیقې لپاره چا لاسوهنه ونه کړه دا سکرین سیور راغلی اوس چې انټر وهي اتوماتیک کمپیوټر ته بیته مخلاصه وه لاګ آن سکرین ته ویسه اوس ذهن خلاص شو اوس سوی سیټینګ کې به ته کولی شي چې دا دغه وکړې او دا وینډوز 10 په ځای ولیکي فور ایگزامپل نیو یوزر دا ورته ولیکي فانټ ورته چینج کړي ریزولوشن او سایز ورته چینج کړي دا هر څه کولی شي دي سپین څه رقم سپین شي سیسا شي که نور شي سرفیس سټایل شي ریفلیکشن واخلي که نه دا ټول سیټینګ ورته ټایمینګ سیټینګ هم ورته کولی شي او ټایم خپله حالت ته پیدا کسټم سیټینګ چې ته ورته وایي د دې نه ته اوکې که چې کله دې اوکې کړه یو پریویو واخله چې پریویو به څنګه وي سیسا دې ته ویل کېږي چې شي دې کې سټایلونه دې بې خوښوئ صحیح ده 3D ټیکس دې نه خوښېږي بلینک څه معنی ده د توره پرده پرې راوله ببلز داسې پوکڼۍ غوندې پرې راوله فکر دې شته پریویو واخله ته داسې دا پوکڼۍ پرې راځي فکر دې شته ببلز هر یو به ګوره د سکرین سیور هز نو آپشن یو کین سیټ اوس ببل کې داسې کوم چینجز نشته چې دی راولي ځکه سیټینګ کې چینج نه راکوي او دا صاحب چې شی کوي راته ریبنز پریویو واخله دا ریبنز دی فکر دې شته چې کمپیوټر په دې نه دا شیز به چې څنګه دی چیک ولګو بیا به درته راځي صحیح ده بیا هر یو خو ځان سیټینګ لري فوټوز ته کولی شي دې نه خپل عکسونه ور واچوي بیا به سیټینګز ته راځي او دې نه ورته خپل عکسونه ښایي ښه څه ورته ښایي عکسونه به ورته ښایي فور ایگزامپل دلته راشه او په دې کې تاسو کولی شئ دې کې ورته بیا خپل عکسونه وښایئ ښه اوکې فور ایگزامپل ما ورته ښه عکسونه به څنګه اوړي سپیډ به تیز وي که نه ویم تیز فاسټ سپیډ باندې واړوه سیو یې کړه بیا به ستاسو عکسونه دې کې پریویو که واخلئ ستاسو عکسونه به دلته بیا چینجېږي را چینجېږي صحیح ده مختلف څومره د پولټو کې څومره عکسونه هغه به ټول چینجېږي مشکل خو به نه دا سکرین سیور دی بس نو دا خو به دومره غټه موضوع زه هم نه وه اوکې سکرین سیور هم وشو ښه اوس راځو کمپریژن ته چې شته کمپریشن ته دا ډېر مهمه موضوع ده کمپریس معنا ده د یو څیز حجم راکمول لکه موږ چې سپنج راواخلو که زور پرې وکړو هغه حجم یې کم شي دې ته ویل کېږي کمپریشن کمپریشن داسې یو ټیکنالوژي ده کمپریشن داسې یو ټیکنالوژي ده چې د کم په واسطه موږ د فایل سایز راکموو څه راکوو د فایل سایز راکموو یعنې هغه کوم 5 MB څیز 3 MB ته راولو او د هارډ ډسک سپیس چې کوم دی هغه پری سپیس هغه اضافه کوو او مختلف ټیکنالوژیونو په واسطه موږ دې ځای ته رسېدلي یو ښه کمپریشن compression is a technology for shrinking the size of a file so it take up less space on the disk د فایل حجم راکمول تر څو هغه په هارډ ډسک کې کم ځای ونیسي This free up space for more data and programs to reside on the disk. نو دا چې کله موږ دا کار وکړو کمپریشن نو هارډ ډسک به موږ سره ځای ډېر پاتې شي نور اضافه چې هغه کې موږ نور فایلونه بیا واچو File compression is performed by software that squeezes the data into smaller chunks by removing information that is not vital to the file or data. ورڅه وایي ښه فایل کمپریشن وایي داسې ټیکنالوژي ده او دا په هغه سافټویرونو باندې کې کوم چې سکویز کوي یعنې د ډیټا هغه کوچنۍ کوچنۍ برخې ریموف کوي چې د فایل د ډیټا ته لا مهم نه وي چې بېرته ته کمپریس نه وباسي که نه بیا بېرته هغه ډیټا انکمپریس کېږي بیا بېرته هغه فایلونه ورته راځي د دې کمپریشن په هکله که ته د برانچ ایجوکیشن ویډیوګانې وګورې هغه صرف د فکچر یو عکس نه دی د هغې کمپریشن ته ښه چې دا کمپریشن څه رقم کېږي دا داسې نه چې قدرتي دغه راکموي ښه هغه د عکس کمپریشن چې ښایي هغه فور ایگزامپل یو عکس د هغه 5 MB دی 2 MB ته به یې راوړي ریزولوشن به هم دومره نه خرابېږي فایل به هم همغې کیفیت به هم همغې 2 MB سایز راځي خبرې ولې ځینې داسې رنګونه دي چې د انسان چې کوم سترګې دي دا پکې تفکیک نه شي کولی لکه کوم چې دا سور زیړ غټ رنګونه دي باندې پوهېږي خو ځینې داسې رنګونه چې د هغې انسان سترګې هغې کې تفکیک نه شي کولی که هغه رنګونه ریموف شي د عکس باندې هېڅ کوم تاثیر نه غورځوي نو هغه ایډیشنل چې کوم پیکزلز دي هغه بیا ریموف کوي نو داسې بې نور هر فایلونو دپاره به ځان ته خپل د کمپریشن سټایل دی ښه دا قدرتي نه کېږي دې ته پروګرامران کېناستلي دي او سافټویر زیات تجربه کوي او
The resulting file is called an archive file. The resulting file چې کوم compress شوی ته به موږ archive وایو سره because it stores the compressed files inside it. ځکه compressed file داخل کې ساتي. Archive files are commonly used for exactly that purpose, archiving unneeded data files. دا عموما دغه حالت لپاره استعمالېږي چې کوم فایلونه فایل کې چې کوم ډیټا مهمه نه هغه archive کوي ساتي ځان سره. موږ داسې کار نه کوي ښه یو فایل ته compress کو ته به ته کولی شي چې uncompress کړي نشي کولی شي خو دا کوم چې unneeded فایل دی که نه اوس داسې یو فایل دی د هغې ځینې داسې ډیټا ده چې اوس مهمه نه ده نو دا به ارشیو کې ته وبې ساتي چې کله بیرته uncompress کوي بیرته درکوي درته هغه بیرته درکوي موږ کولی شي ټول هارډ ډیسک یو فایل کولی شي چې څه کو کمپریس کو تقریبا د دې ریشیو 3:1 ده معنا 300 MB فایل کولی شو موږ 100 MB ته راوړو دومره کمپریشن هم کولی شو موږ صحیح ده بیا د کمپریشن لپاره موږ مختلف ټولز لرو ښه یو وینرار دی وینرار باندې هم موږ کولی شو چې کمپریشن وکړو دا مې یوټیلیټي سافټویر ده خو تا به ته ډاونلوډوي اکثر اپریټنګ سیسټمونه سره نه دي بل د وینډوز خپله کمپریشن دی څه دی د وینډوز فایل کمپریشن خپله دی نو د وینډوز 10 کې خپل هم د کمپریشن لپاره آپشن راځي په هغه باندې ته کمپریشن وکړه څه وکړه کمپریشن وکړه نو هغه چېرته دی هغه دلته دی چې کله ته یو فایل باندې راشي پراپرټیز ته راشي دې کې لیکلي compress contents to save disk space فکر دې شته دلته دی ښه تاسو غواړئ کله یو څیز کمپریس کوئ فور ایگزامپل دلته ګوره یو سل یو شپېته MB ده که نه صحیح شو اوس که زه دلته راشم ایډوانس ته او دې ځای کې راشم compress content to save disk space دې باندې چک ولګم اوکې کړم اپلای کړم اوکې کړم پسې ووایه که نه اوس کاري صاحب تا ته به ښکاري که نه د دې ویډیو په سر باندې دوه غشې علامه راغله که نه نو چې علامه پرې راغله اوس به څه کار وشي خبرې دا ځکه پې دا عمل چې زه ویو ته راشم آپشن ته راشم او دې ځای کې ویو ته راشم دې ځای کې آپشن د هغې کې ورته موږ وایو چې موږ سره کمپریس او دا نور فایلونه بل قسمه ښایه څه راته ښایه show encrypted or compressed files in colors چې کوله کوم دې ځای ته اپلای کوم اوکې کوم اوس او چک چې مې ولګه اوس بیخي د کمپریس علامې سره خو صرف مخکې دغه راتله که نه دا علامه راتله دې ته معلومېږي چې اوس بیخي هغه رنګ یې هم چینج شو اوس چې وروسته موږ څه وکړو دا خو موږ صرف انکریپشن څه وکړو کمپریشن وکړو وروسته چې انکریپشن وکړو هغه بیخي بیا نو بل قسم کې ښایي صحیح ده او چې کله ته فایل کمپریس کړې تا ته به دا بره دا علامه څنګه کوي دغه بره علامه به درکوي دا خو خپله د وینډوز 10 کې خپله بای ډیفالټ ده راځي ښه ګوره که زه دلته راشم که نه وروسته بیا راځو ښه زه به هغې پورې د ویم ویر ورک سټیشن تاسو ته راچلان کړم دې کې به وینډوز 10 راچلان چې دې باندې بیا وروسته مونږ کار کوو تیار پریکټس پې کوو صحیح ده بل ټولز چې موږ سره دا خو تیار دی کې دغه کې ټولز دی ښه چې کې دی وینډوز کې بل ټولز چې کوم دی هغه موږ سره وینرار دی څه دی وینرار ډېر زیات ګټې لري ښه یو ګټه خو د وینرار ګټه دا ده چې وینرار که موږ سره یې که نه که چېرته وینرار موږ سره یې نو موږ بل کوم شی کولی شو خبرې کوم چې موږ سره سافټویرز دي کمپیوټر کې دا ټیکزي دي او دا وایرس ډېر زیات زر وایي دوی موږ عموما چې کوم دی وایرس په دغه په بخښنې سره سافټویر چې کې اچوو وینرار کې اچوو د ده په خاطر چې هغه بیا بچ شي بل سایز هم راکموي څه راکموي سایز هم راکموي او بل څه کار کوي آفرین او بل هغه وینرار نه بغیر چې ځینې سافټویر نه انسټالېږي د هغې ټربل شوټینګ سټپ درته ووایم ښه کله چې تا یو سافټویر واچو انسایډ د وینرار کې څه شي کې ګوره دا خبره تاسو یاد وساتئ ښه چې کله داسې راغلی یو فایل تا سره پروت و داسې لکه دا اوس فایل دی که نه دلته لیکلي نیو ډاټ رار څه لیکلي نیو ډاټ رار یعنې معنا ایکسټنشن یې رار و معنا دا وینرار کې چا اچولی دی ګوره تاسو سافټویر یې په وینرار کې واچولی او تا اوس وینرار سافټویر ان انسټال کړو اوس په دې فایل باندې ته کلیک کړې دا به نه انسټالېږي
سافټویر دی اړولې دی وینرار کې پروت دی او ایکسټنشن دی وینرار دی او ته چې کله سافټویر وینرار کې واچې به دا ایکسټنشن دی د را راخلي دا ډېر غټ ټربل شوټینګ سټپ دی مذاکره ملګرو سره سافټویر او دا عموما څه کېږي موږ وینرار نه ان انسټالو ځینې اپریټنګ سیسټمونو سره خپله وینرار راځي بس ته پکې سافټویر په وینرار کې واچوه بیا چې ته نوی اپریټنګ سیسټم را انسټال کړې هلته وینرار نه وي بیا ته سافټویر باندې کلیک کوې نه انسټالېږي خلک داسې فکر کوي ګویا کې چې سافټویر زما ټول وایرس شوي دي هلته ته وګوره ایکسټنشن یې رار دی صرف وینرار را انسټال کړه اټومیټیک دې ته به صحیح شوه مشکل خو نشته بل د وینرار ګټه بله دا ده چې موږ کولی شو ته باندې فایلونه هم سیکیور کړو چې کړو سیکیور کړو فور ایگزامپل دا SMP اینڈ TCP انټرنیټ دا دی دا زه وینرار ته اچوم زه به یم ایډ ټو ارشیو ته اچوم باندې به کلیک وکړي درته وایي را بشي ښه ارشیف نیم خو دا شو کوم ځای کې درته وساتم زه ورته یم همدغه کوم ځای کې چې ولاړم دا ځای به ورته وښیم صحیح ده دس پي سي کې لوکل ډسک کې دا ای کې همدلته یم واچوه اوکې دې کې دوه چیکونه دي یو چیک دا دی ډیلیټ فایلز افټر ارشیوینګ که دا چیک دی ولګو که نه نو دا فایل به ډیلیټ شي د ارشیوینګ نه معنی یو ځل خو به دغه ته ننوځي وینرار ته صحیح شو بیا به دا ډیلیټ شي او که دا ونه وای بیا نه ډیلیټ کېږي نو دا خبره چې بس زه یم چې ډیلیټ یې کړه ځکه دې ته بیا څه اړتیا ده داسې هم درنه نشته چې کلیک مې وکړو دا به ډیلیټ شي او هغه داخل ته ورننوتو اوس دلته داخل کې پروت دی فکر دې شته اوس د وایرس نه بچ شو او که ته یې بېرته وباسې رایټ کلیک به وکړي ایکسټریکټ ټو به ووایي کوم ځای ته یې وباسې زه به ورته وښیم هغه ځای ته بېرته وباسم بېرته به وباسم ایکسټریکټ ټو باندې چې کلیک وکړو چېرته یې وباسې هغه SMP هماغه ځای اخیستی که نه بیا به هملته یې واچوو مشکل نشته اوکې که راووتو SMP and TCP انټرنیټ دا د فایل راووتو خیال شته داسې اچول کېږي دا فایل چې شته ارشیف ته د ارشیف نه بېرته راایستل کېږي بل که چېرته زه یې غواړم ګوره دا فایل زه اوس ارشیف ته ننباسم ایګزامز نو که زه باندې د ایډ ټو ارشیف باندې کلیک وکړم دلته نور ډېر اپشنې دي فارمیټ به رار وي که رار 5 به که زیپ وي زیپ هم د رار فارمیټ دی دا نه ښه او دلته نور ډېر زیات شیان دي چې زه پخپله هم نه پوهېږم کمپریس میتود ګوره نارمل فاسټ او دا څه اغېزې کوي که تاسو بیا کوی شو تاسو دې باندې ګوره د پوره دې کې ډېر زیات سیټینګ دی تاسو خپل ځان په پوهې کوئ صحیح ده اوس غواړم زه یو سیس ته پاسورډ ورکړم چې په وینرار باندې ورته پاسورډ ورکړم نو بیا به رایټ کلیک کې ایډ ټو ارشیف به یې کې اوس دا ایګزام راته ارشیف ته مې ایډ کړه صحیح ده خو دلته به کې آپشن دی هغې ته چې وایي سیټ پاسورډ هم پرې ولګوه نو پاسورډ ورکوم شو پاسورډ به وګورم چې ماته ښکاره شي دویم پاسورډ چې دی PEAC پیس اوکې ذهن دې خلاص شو اوس ګوره دغه ایګزام د باندې پاتې شو ولې ما هغه ډیلیټ افټر ارشیوینګ ونیولم خو دلته چې زه کله ننوځم ما نه پاسورډ نه غواړي دلته چې کله چیک کوم بیا رانه پاسورډ غواړي فکر دې شته پاسورډ چې ورکړم پیس نو ماته بیا ایګزام ایکسل شیټ ټول خلاص شي فکر مو راځي بیا یو بل اپشن هم دی ګوره اوس دې کې خیال دې شته ماته دا چې کله ورننوځم پاسورډ نه غواړي چې کله داخل ته ورشم دې کې اوس هم رانه پاسورډ نه غواړي که نه چې کله پې کلیک وکړم بیا رانه پاسورډ غواړي نو زه وایم چې دا نوم هم بیخي چاته ښکاره نه شي دا نوم هم سیکیور دی د دې فایل دا نوم هم سیکیور دی معنا بیخي د ورننوتو بیخي ما مه پرېږده چې دلته ورننوځم فکر دې شته اوس خو ورننوځم که نه دا هم مه پرېږده نو د هغې دپاره اوس دا ډیلیټ کړم را به شم ایګزام باندې به رایټ کلیک وکړم او چې ته به راشم ایډ ټو ارشیف باندې به راشم او دلته به ورته ووایم چې شی سیټ پاسورډ او دا شو پاسورډ تیار شته دلته به پاسورډ وکړم پیس انکریپټ فایل نیمز د دې فایل چې کوم نوم دی هغه هم راته بیخي انکریپټ کا پټې کا اوکې به یې کړي نه اوکې به یې کړي رالی اوس دلته ورننوځم دې ځای کې رانه پاسورډ غواړي اوس ماته څه به درکړي داخل کې څه شی دی نوم هم راته نه ښکاري چې کله پیس ورکړم اوس داخل کې به بل پاسورډ نه غواړي ښه همدا پاسورډ وشو اوس به داخل کې به پاسورډ نه غواړي که مشکل نه خو نشته تر دې پورې دا موږ سره څه شی و د کمپریشن دپاره ټولز نو دغه کوم چې موږ سره وینرار دی دې باندې موږ کوی شو چې کمپریشن هم وکړو او انکریپشن په هم کوی شو خپل ډاټا هم سکیور کوی شو ځکه پاسورډ مې ورکړو کنه هر ډول ویډیو هم دې منځ ته اچوی شي دا نه وایي سافټویر ویډیوز هر رقم فایلونه ورته اچوی شي فلمونه خو ورته واچوه هیڅ مشکل نشته صحیح ده دا و وینرار بل کوم ټولز دی انکریپشن اوس انکریپشن ته راځو دا کمپریشن انکریپشن سره بیخي په یو ځای کې پاتې دي صحیح ده اوس
کمپریشن ټیکنالوژي باندې موږ پوه شو چې څه کار کوي سکیور کوي خو اصلا اخو د وینرار کار چې سکیور کول خپل کمپریشن د سکیورټي لپاره هیڅ کوم کنسپټ نه لري ځکه وینرار خو موږ سره بیل سافټویر دی چې کمپنۍ جوړ کړې کنه خو خپل کمپریشن معنا څه ده د یو فایل آفرین حجم یا سایز راکمول خو انکریپشن بل رقم کار کوي انکریپشن بل قسم کار کوي انکریپشن څه معنا ده خبرې ډیټا داسې یو شکل ته اړول چې څوک پرې پوه نشي دې ته ویل کېږي آفرین دې ته ویل کېږي انکریپشن څه شی انکریپشن د انکریپشن یو ساده مثال درکم د انکریپشن تاسو وروسته بیا نیټورک انکریپشن ډیر زیات وایي ګوره هاي هلو this is me I love you صحیح شو ما چاته خط ولیکو صحیح شو موږ سره ګورای په یو میسج کې موږ سره څه شیانی ښه کله چې یو میسج موږ سره څه شیانی خبرې یو دانه موږ سره انټیګریټي څه شي د یو میسج انټیګریټي څه معنی خبرې یو موږ سره د انټیګریټي لږ اضافي خبرې به موږ کوسې د تاسو د انکریپشن هغه بیهایند د سین باندې پیښې چې دلته وینډوز پر ریلیټډ ډیر سمپل دی چک دی وی لګوا یو انټیګریټي دا کنه او بل موږ سره د کانفیډنشیالټي څه دا دوه شان تاسو د یو میسج پیژن دا زما میسج دی کنه کار سه ساده په امن سي کمپیوټر دنیا نه براوزم دسي ما په یو خط کې دا میسج ولیکو چاته او صحیح شو ما دا میسج ولیکو ما یو چاته ورکو چې دا میسج دی زما پیغام دی په لیکلي بڼه ما یو خط کې ولیکو چې دا ننګرهار ته ورسوه پلان کې خان شخص ته ورکه ورته وسپاره چې دا ماهر افغان ته راغلی صحیح ده اوس د دې میسج دوه شیان دي چې موږ باید وساتو یو کانفیډنشیالټي ده او بل انټیګریټي ده کانفیډنشیالټي څه معنی ده موږ وایو کنه اکثره خو دا مواد محرم دي باید بل څوک ونه ګوري صرف ګوره که چېرته دا زما میسج لاره کې د شخص را خلاص کو خپله او وایي کتو چې د ماهر افغان څه لیکلي دي چاته او څه نظریات یې ورکړي دي نو ده چې څنګه دا وکتو د دې ډیټا کانفیډنشیالټي ختمه شوه لاړه له منځه ځکه هغه خو ډیټا وکتله دې ته وایي کانفیډنشیالټي او بل چې د خبرې انټیګریټي به څه ته ویل کېږي دا ډیټا خو د وکتل مفهوم یې ته واوستو اوس راپاسېږي د ډیټا په وجود کې تغیرات راولي د څه وایي I love you په ځای ورته لیکي I hate you اوس انټیګریټي هم بیخي بریچ شوه مخکې یوازې کانفیډنشیالټي بریچ شوي و صرف یې کتلی و اوس یې بیخي تغیرات پکې راوستل نو اوس بیخي خبره چېشته لاړه ده انټیګریټي هم بریچ شو دې ته انټیګریټي بریچ کېدل وایي ښه نو د ده په خاطر اوس د ده په خاطر چې دا کانفیډنشیالټي بریچ نشي بریچ نشي معنا څوک زما ډیټا بیخي ونه ګوري نو د هغې لپاره موږ دغه ټیکنالوژۍ ته ضرورت لرو چې هغې ته وایي انکریپشن اوس مو ذهن خلاص شو انکریپشن دا ټیکنالوژي ده چې کانفیډنشیالټي بریچ نشي ښه نو ډیټا به ورته څنګه ډیټا خو به حتما لیږي خو ډیټا لیږم په داسې یو شکل یې لیږم چې ما هغه پې سره پوه شي کوډک شکل کې دی زه داسې همدا بله میسج های هلو دا ورته په داسې شکل کې لیکم هغه دا لار کې لولي هغه پې نه پوهېږي خو چې کله هغې ته بې ته ورسېږي پې پوهېږي زه به درته دې یو سمپل هغه بیخي هغه اول سر کې چې کوم انکریپشن وکړم اوس د انکریپشن دومره اډوانس هغه راوتې دي ایون وایي که چېرته چې کوم موږ سره اډوانس انکریپشن دپاره الګوریتم راوتې دي تاسو اوس خو خیر نوي شیان روان دي هغې شاید بریچ کړي که نه خو اوس ایګزسټینګ حالاتو کې چې کوم دی یعنې تاسو 4 شپېته یا 8 شپېته کاله مسلسل خواري وکړي که نه مختلف الګوریتمز باندې چې موږ سره دلته ما تاسو ته لیکلي چې موږ سره د انکریپشن دپاره کوم الګوریتم دی ښه لاندې به تاسو ته شاید لیکلي وي AES دی او DS دی اوس DS ډېر زیات کارول کېږي دا د انکریپشن دپاره دی ښه دا DS چې دی که نه اوس ده باندې 4 شپېته 8 شپېته کاله چې ته خواري مو وکړې دا انکریپشن ته نشي بریچ کولی دومره ایډوانس دی خو هغه انیشل چې کوم تاسو هغه د انکریپشن په حالاتو زه پوهېږم هغه انیشل چې وختو کې چې کوم دغه و د انکریپشن میتود هغه به درته لږ تشریح کوم صحیح ده تشریح کوم داسې وګوره فور ایگزامپل هغې یو قانون ټاکلی و چې فور ایگزامپل انیشل حالاتو کې چې دا بیا ډېر زر بریچ شو مثبت 3 څه شی مثبت 3 فور ایگزامپل لومړنۍ نړیوالو جګړو کې داسې
انکریپشن میتود بیخي سمپل مثبت 3 څه معنا ګور هغه ویل کنه چې زه تاسو سوري کوم چې یو تاسو یو کس بندي د ډیر غټ جنرال زه ته چې کل هم چې شي وای او تاته هغه وخت کې چې فور ایگزامپل یا خطونه لیږل کېدل او که خطونه نه لیږل کېدل فور ایگزامپل هغه وخت کې انیشل حالت وګوره هغه وخت کې یو رقم ټیکنالوژي او هغه ته به ټیلیګراف ویل چې شي ټیلیګراف ته بالته پرنټر پروت او ټیلی ټایپ او هغه باندې پرنټ کوو نو اکثر وخت جرمنز او د نورو هیوادونو ترمنځ به دا ډیټا چې تلل دا به په انکریپشن شکل کې تلل نو ساده سمپل انکریپشن به داسې چې کله هم تاسو درلېږم په لار کې کیپچر کیږي او زموږ ټول پلان دا خو یوازې خط دی موږ ټول پلان د حملې د هر څه پلان دی دا خو باید انکریپشن شکل کې لاړ شي نو داسې کار وکړو کنه موږ به مثبت 3 کارو مثبت 3 څه معنا کې په سي په انګلیسي کې اخوا دریم حرف څه دی کې نه اخوا ال ام ان صحیح شو ان موږ به ان ولیکو صحیح شو آی په سي اخوا دریم حرف څه دی آی جے کے ال صحیح ده کنه صحیح شو اوس ال په څه خو دریم څه دی ام ان او او بیا او صحیح شو به فاصله اچ په څه خو آی جے کے همداسې ده کنه او آی په څه بیا مخکې متیا پیدا کړی چې ال او ام په څه ان او پی نو زه به داسې میسج تاسو نه لیکم چې کل هم زه به داسې څه ولیکم نولو کلف نو انګلیسي ژبه والا موږ په خو هم پینې په چې انګلیسي ژبه هغه په دې نه پېژني نو لوکل څه شی دی نو دا به هغه ولېږو اوس دا ټیکس چې دی ته به موږ سایپر ټیکس وایو دا کوم ټیکس دی سایپر ځکه هغه شکل یې چینج شوی دی اوس کله چې تاسو کیپچر کیس مفهوم ته نشئ اصلي الته چې کله هغه ته ورسېدو نو هغه به د مثبت 3 کارول هغه به ته ریورس منفي 3 وکاري معنا ان نه دی مګر د ان 3 حرف مخکې تللی دی ته به ته 3 حرف شاته راشه کم حروف دی بیرته به هغه خپل حالت راوړي دې ته موږ انکریپشن او ډیکریپشن دغه ډیټا د څه شکل ته اړول چې څوک یې ونولې هغه ته موږ انکریپشن او بیرته دې حالت ته راوصل معنا ډیکریپشن خو دغه بیخي سمپل انکریپشن بیخي ساده اوس ای اس دی ایڈوانس انکریپشن او ډي اس دی نو اوس دا نشته دی خو دا بیخي بیسیکو دا بیا ډېر زر مات شو چې مات شو ډېر زر مات شو ځکه دې همدا وجه ده چې په انګلیسي کې موږ سره ځینې حروف دي چې هغه فریکوینټلی ډېر زیات استعمالېږي ای ډېر زیات استعمالېږي ای ډېر زیات استعمالېږي نو دوی به کتل چې یو ځای کې پي اوس په انګلیسي کې زیډ هېڅ کله نه استعمالېږي ډېر کم استعمالېږي او یو خط دی په هغه کې ایکس بیخي ډېر زیات استعمال شوی دی ته پي شه چې دا یا د ای په ځای استعمال شوی دی یا د ای په ځای استعمال شوی دی دا ډېر زر بریک شو نو دا انکریپشن معنا څه ډیټا داسې شکل ته اړول چې څوک په پوه نه شي نو موږ سره په وینډوز کې هم د انکریپشن لپاره داسې سیس شته خو دا څه کار کوي دا ډیټا دا داسې انکریپټ کوي چې بل یوزر ته توانایي نه ورکړي چې دا فایل دی راخلاص به کړي خو هېڅ شی به هم ورته پکې نه ښکاري مشکل خو نه تر دې پورې نو ما خو ټول تشریح وکړه که نه موږ دلته مې لیکلي چې دوه مهم ټرمز تاسو باید پېښ شي یو کنفیډینشیلټي دا یو انټیګریټي هغه مې درته تشریح کړل پوره تشریح مې کړل که نه In simple terms, encryption use algorithms encryption داسې الګوریتم استعمالوي to scramble data into a format that can only be read with the correct decryption key اوس د انکریپشن او ډیکریپشن کې موږ سره بیا مختلف الګوریتم دي ځینې داسې چې پرایویټ کی استعمالوي ځینې داسې چې پبلک کی استعمالوي دا به تاسو انشاءالله CCNP کی وایي چېرته خو دلته یې مو وایي صحیح ده نو دا مختلف کیګانې استعمالي اکي به تاسو لکه دلته اوس ګوره که نه ما تا خپل منځ کې ډیټا لیږو نو زه خو په انکریپشن الګوریتم پوهېږم په دغه ساده مثبت 3 باندې نه پوهېږم 3 ګنټې پکې سوچ کوم نو په نور ایډوانس انکریپشن باندې به څه پوه شم نو هغه اټومیټیک خپله کی استعمالوي چې شی استعمالوي څنګه استعمالېږي دې باندې به بل وخت تاسو پوه شئ صحیح ده او بوک سره چې دی انکریپشن دپاره کوم پروټوکول دی موږ چې ویل انکریپشن باید ډیټا باید بل څوک ونه لولي ای اس دی ډي اس دی بلو پیش دی او انټیګریټي دپاره چې دا چې زه باید پوه شم چې ډیټا کې په چا تغیرات نه دي راوستي د هغې لپاره الګوریتم دی لکه شاو MD5 شا درې ملګري دا الګوریتم هغې رامنځته کړی شمیر اچ نساجبه نوم او ای معنا ایډلمین او MD5 معنا میسج ډایجسټ 5 صحیح شوه مشکل خو به نه انټرفیس چې کوم دی که نه هغه مونږ ته انکریپشن راکوي او هغه بیل پروټوکول استعمالوي هغې ته وایي DESX څه شی مشکل خو به نه تر دې پورې خسته غوندې شوي درس ختم دی ښه بیا موږ سره دوه ډوله انکریپشن دی وینډوز 10 کې اویلیبل دی یو فل ډیسک انکریپشن دی او بل سنگل فایل انکریپشن دی معنا چې شی فایل سیسټم انکریپشن او بل فل ډیسک انکریپشن دی کمپریشن باندې خو پېښ کنه اوس به په انکریپشن کې صحیح ده
دلته د داخل کمپیوټر ته راشم صحیح ده پیسته یو فایل دلته به فایل کریټ کوم صحیح ده ټیکس به ورته واچوم هلو مشکل خو دا دې پورې نه دلته به ولیکم welcome to اوس به لاندې ولیکم this is NTFS file system and we are using encryption صحیح شوه سیف کوم سیف مې کو کنه خبره اوس کوم یوزر لاګین دی ماهر زبا وینډوز ال سره لاک وهم صحیح ده او دا کمپیوټر بس شکم بیت اوس په ماهر ته لاګین کیږم چې ته لاګین شم نیو ته بل یوزر دی کنه دلته براشم اوس دیس پی سی ته براشم دلته یو فایل ما سره پروت و هلو چې را خلاص کم دغه لاندې پروت شو this is NTFS file system ارته تخکاری کنه دغه ډیټا لوستل شي کنه نو ما خو انکریپشن نه دی لګولې کنه ما کوم ځکه انکریپشن لګولې دی اوس به انکریپشن ولګاو صحیح شو وینډوز ال به وهم او به ته کوم یوزر ته لاګین شم د چا چې دا فایل وکنه چې دا فایل کریټ کړی دی هغه ماهر یوزر وکنه ته به ته لاګین شم فکر به خالص ستانه دی خبره ده کنه ایبه اوس برا شو وردا فایل به څنګه کوم زه انکریپټ کما پراپرټیز د براشم ایڈوانس ته براشم او د کې لیکلي لاندې بل اپشن بر کمپریس لاندې انکریپټ کنټینټ ټو سکیور ډیټا ایم یس اوکې ګور کار څه پس پیغام عمل د خپل په لامه نه دا انکریپټ شو اوس ګور د ګور کار څه دلته شو یو دا فایل چې دا انکریپټ شو کنه د کوم یوزر چې دا انکریپټ شو د دې یوزر نه علاوه دا څه خلاصي به هیڅ به مرته نه ښکاري اوازه ته بخکاري ولچته بل څه به نه ښکاري او دا فایل کته اوس ستا موبایل ته واچوم ته خپل کمپیوټر کې واچي ستا کمپیوټر کې یو خبره حتما یاساتي دغه فایل چې تا انکریپټ کو خبري دا په کی باندې کیږي دا کی چې کوم دا کنه د پر چې کوم کی دا ته خبر نه دا په دی یوزر په سیشن کې پته را په سی ډرایو کې دا او یو بل خبره مته کوم دا مو سره شی بي چې تا کلا یو یوزر کې فایلونه انکریپټ کړل او بل وینډوز دی وکړه هغه فایلونه به ته نه ډیکریپټ کیږي ځکه هغه کی لاړ هغه کی به څوک نشي جنریټ کولی او کته به خواري وکړي چې ته اکثر ملګری څه فکر کوي کنه چې زما یوزر ماهر او پاسورډ پیسو بل وینډوز مې وکړه راځه اوس بل یوزر ماهر جوړ کا پاسورډ پیسو کا بیا وګوا کی شي نه جوړ دا کار پکې کی اکی ام دی اوس ګوره دا یوزر چې په کلیک کوي کنه دنه اکچولی پاسورډ په نشته خاطر څه نه چې موږ پاسورډ ولګو پاسورډ نشته ډیټا انکریپټ شو خو دې یوزر چې په کلیک کوي راخلاصيږي ورته کنه دنه کی نه غواړي ځکه کی خود سره رننګ حالت کې ده کنه خو بل یوزر چې لاګن کیږي هغه سره کی نشته نو هغه ته نشي خلاص دی دا ډیټا انکریپټ ده او هغه سره کی نشته په دې کی باندې ډیټا به ډیکریپټ کیږي هغه سره کی نشته چې ډیکریپټ کیږي نو یې سم ورته نه ښکاري خو همدا ډیټا زه بل نور کمپیوټر ته لګوم التبا ورته هیڅ سم نه ښکاري ځکه هغه سره دا کی نشته خو که دا کی زما ترلاسه کړي بیکوي شي نو ګور دا ډېر غټ ټربل شوټینګ سټپ دی کله چې تاسو ډیټا انکریپټ کړی وي مخکې د نشي بل وینډوز کوي پم دی یوزر باندې دا ډیکریپټ کوي کني بیا بیرته نه ډیکریپټ کیږي خبره به کلیر ده دا ډیټا چې په کوم کی باندې انکریپټ شوی دا کی هم دی یوزر سره ده ته چې وینډوز کې دی یوزر ټول فایلونه هر څه زی اکیم لمنځ زی دا کی بیا بیرته څوک نشي جنریټ کولای نو دا باید ډیکریپټ کې بیته نو ګوره دا خو دا کی خو هم دی یوزر سره ده کنه اوس ما ته خلاصيږي اوس به بل یوزر ته لاګین شم صحیح ده وینډوز ال کوم یوزر ته نیو ته پیس پاسورډ ورکوم وینډوز ای وهم دیس پی سی ته راځم دلته راځم فایل درته ښکاري مشکل نشته خو چې ډبل کلیک پې کوم شی پکې شته ما ته وایي you do not have permission to open this file see the owner of the file and administrator پاسورډ هیڅ هم پې نشته خو تا د فایل ګور خلاص هم شو چې درته ښکاري because we don't have the key to decrypt هغه انکریپټ کړی د څه ډیټا ته اړول چې نشم لستلې اوس دا به ته ډیکریپټ کول غواړي او ډیکریپټ یې په خپل ذهن نه کوم په کی کوم او کی ما سره نشته نو دا فایل که زه کمپیوټر ته ولګم بل کمپیوټر ته ولګم دا بیا کار نه کوي اوس کا ام دی وخت کې زه دا یوزر ډیلیټ کما
او یا زه وینډوز وکړم دا فایلونه به همداسې ډیکریپټ حالت کې پاتې شي دا فایل به پروت وي ته په کلیک کې خو باندې ځکه تا هغه کی له منځه ویوړله خبره به کلیئر وي ها نو ګوره موږ انکریپشن او ډیکریپشن وپېژندو چې انکریپشن معنا ډیټا سیکیور کول او ډیکریپټ معنا بیرته عادي حالت ته راوستل صحیح شوه مشکل خو به تر دې پورې نه نو نیوټن لاګین کېږم ماهر ته لاګین کېږم ګوره که ستا فکر وي که نه که ستا فکر وي زه دلته چې راشم دیز ته دیس پی سي ته راشم او دلته راشم دلته زه رایټ کلیک وکړم پراپرټیز ته راشم ګوره ما ته ایډوانس کې کمپریس دپاره هم اپشن راکوي او د چې بېرته انکریپشن نه خوا کوي ګوره کلیک پې وکړه انکریپټ کانټینټ نه چک اخوا کا اوکې کا بېرته ډیکریپټ شي اوس وینډوز که نه مشکل نشته دا ګوره ډېر غټ ټربل شوټینګ سټپ دی ښه صحیح ده دا ځان سره ولیکئ دا ټربل شوټینګ سټپ دی صحیح ده اوس ګوره زه دې باندې رایټ کلیک کوم پرو بخیر فارمیټ ته راځم او دې ځای کې راځم انټرفیس ته او د انټرفیس په توګه نه فارمیټ کوم د فیټ 32 په شکل فارمیټ کوم صحیح ده او دې دا سٹارټ کوم او دې دا اوکې کوم فارمیټ شو کنه دلته اوس رایټ کلیک کوم یو فایل اخلم د به نوم ورکوم هلو او ته باندې رایټ کلیک کوم او پراپرټیز ته راځم ایډوانس ته ګوره د کمپریس دپاره اپشن چې که نشته خو د انکریپټ دپاره شته ځکه دا کوم چې موږ سره کمپریشن او انکریپشن دی که نه دا په پخوانیو فایل سیسټمونو کې نه و انشاءالله په ده باندې په پیټ ګوره زه راشم که دا زه بیا فارمیټ کوم بیخي پیټ ساده پیټ سره فارمیټ کوم یو دا خو پیټ دی که نه پیټ 32 دی ساده پیټ سره فارمیټ کوم سټارټ اوکې یس دلته راشم ان فولډر کې خو زه رایټ کلیک هاي د کلیک لیکل وکم شي ویلکم په دې باندې اوس رایټ کلیک وکم چې تراشم پراپرټیز تراشم ایډوانس تراشم ګوره کمپریشن چک نشته خو انکریپټ لا شته ځکه دا کوم چې کمپریشن او انکریپشن دی دا ایډوانس ټیکنالوژي نه دی ښه او ګوره که زه دلته کلیک وکم په دې فولډر باندې پراپرټیز ته راشم وروسته بیا د فایل سیسټمونو ترمنځ ګورو د ګوره د دې فایل سیسټم کې معلومات موږ سره ډېر زیات کم دي که نه کم دي که نه دې ځای کې سیکیورټي دپاره هم اپشن نشته نور اپشن هم نشته خو که زه دلته کلیک وکړم او پراپرټیز ته راشم دې ځای کې نو دې ځای کې ګوره کوټا هم شته سیکیورټي هم شته دا به انشاءالله فایل سیسټم کې موږ وایو چې فایل سیسټم کې موږ سره چینجز دی صحیح ده مشکل خو تر دې پورې نه بل دا ما چې اوس کوم انکریپشن وکړو که نه دا ما چې کوم انکریپشن وکړو چې دا یو فایل ما انکریپټ کړو دې ته موږ څه وایو فایل سیسټم انکریپشن څه شی فایل سیسټم انکریپشن موږ یو بل انکریپشن هم لرو چې هغې ته وایي فل ډیسک انکریپشن څه شی او فل ډیسک انکریپشن موږ په بیټ لاکر باندې کوو دا بیټ لاکر بیا موږ سره یو بل څه شی دی یوټیلیټي سافټویر بیټ لاکر خو لګوی شي که نه او ډېر زیات سمپل دی دلته به راشئ رایټ کلیک به وکئ او سمپل دیز نه به پسې ووایي چې شی ټرن آن بیټ لاکر څه شی turn on BitLocker یا کنټرول پینل راشي دا غځنه لګوي شي یوز ا پاسورډ یو پاسورډ راکا نو ګور انټر یور پاسورډ زم پیس دا انکریپشن دی ښا او فل ډیس انکریپشن دی دا و استعمال کی نیکسٹ به کی پاسورډ the password provided does not mean پاسورډ دی وډیر کچھ نه دی کنه مینیمم ریکوایرمنټ نه پوره کوي زم سیدا PCPC یو نوی تو نوی یو یس نیکسٹ کا اوس پاسورډ واخلې کنه ګوره وایي ریتا لمږ یو ریکوري کی درکو دا کی چاته چي ریکوري د فایل کې دا وزن سره وساتي فور ایگزامپل دیس پی سی کې د ډیسکټاپ پر سر د BitLocker کې شو نیکسٹ انکریپشن په د خپل په لګي صحیح شو دا وسې انکریپټ شو نو اکی کوم ځای کې پرته را اکی دا ریکوري کی د بیت کې وشي په دمنه هم راو چلے دا راځي کی نو تاسو BitLocker باندې زم خصي پويږي اوس دا کمپیوټر یو ځل ریسټارټ شي دا به تنه چې واړی لاک بواړي او موږ سیم ډي کمانډ په دمنه کار هم کړو چې بغیر د ریسټارټ دا کار دوشي نو کې به پاسورډ باندې ورته نوځي او ریکوري کی باندې ورته نوځي دا ریکوري کی به تاسو را دلته پرته
په دې کې تا نه دا ډرایو ته ورننوتلو په وخت کې پاسورډ غواړي. دا فل ډیسک انکرپشن ټول ډیسک مې اوس انکرپټ نه کوو او هغه فایل سیسټم انکرپشن یو فایل مې څنګه کوو انکرپټ کوو. نو دا لیکچر هم شکر هم دې چې کفایت رسېږي. صحیح ده بس پرې